السلام علیکم زیم صاحب زاره او تاسو کتلی صاحب زاره افیشل یوټیوب چینل. ډیر مرګري پوښتنه کوي چې موږ د پاکستان او د نیوزیلند سیمی فاینل میچ دا هم په خپل موبایل باندې څنګه ګورو، ځکه چې فیسبوک کې د لینک والا ډیر زیاته غټه مسله جوړه کړې ده او هر چا ته په لینک باندې کلیک کوي او کله چې میچ سنسنیخیز وي نو هغه مې پاسه بورډ غونډې راشي او بیا وی لینک پر کلیک کوي نو هغه د وجې نه کسان ډیر زیات کنزل کوي یا نور ډیر زیاتې مسلې جوړوي. نن به درته داسې اپلیکیشن ښیم چې هغې باندې تاسو د پاکستان او د نیوزیلند سیمی فاینل میچ دی بالکل ایزي کتلی شئ. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې یو وړوکی شانتې ریکویسټ چې تاسو زموږ چینل باندې نوی زموږ چینل سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو تاسو په فیسبوک ګورئ نو دا خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. خپل د موبایل سکرین ته د سایټ ته تاسو ګورئ پریکټیکل طریقه درته ښیم. تاسو په ټولو کې اول نه ګوګل کروم چې دی هغه اوپن کړئ. ګوګل کروم چې تاسو اوپن کړئ نو دلته به تاسو عباسي ټي وي دا کاري دا ما سرچ کړ. دا چې موږ سرچ کړ نو داسې انټرفیس په تاسو سره اوپن شي کوم په ټاپ باندې چې دی اے پی کې دا به تاسو ډاونلوډ کړئ. نو ما ډاونلوډ کړ دا په دې باندې به تاسو کلیک کړئ. تاسو اوپن کړئ داسې انټرفیس چې تاسو سره اوپن شي دلته نه به تاسو کته سیمپل ډاونلوډ کړئ. نو ما آلریډي ډاونلوډ کړ دا ما سره په موبایل کې شته. نو زه به دلته نه بیک راوځم زه به لاړ شم عباسي ټي وي دا د اپلیکیشن دی دا به زه اوپن کړم. کله چې ما دا اوپن کړ نو داسې انټرفیس په ما سره اوپن شي کې تاسو کتی شئ چې دې کې د دنیا هر قسم سپورټس دې کې موجود دي. سیمپل تاسو اول نو ګورئ T20 ورلډ کپ په دې باندې موږ کلیک کوو نو دې کې بیا تاسو ته لینکونه راکړي لینک 1 لینک 2 تاسو په ایچ ډي کوالټي کې ګورئ په لو کوالټي کې ګورئ نو په هندي کې ګورئ په انګلیش کې ګورئ هر قسم لینک تاسو لا دې کې راکړي تاسو په هغه باندې کلیک کړئ. دا چې زه پلی کوم دې باندې کاپی رایټ کلیم راځي نو هغې د وجې نه زه پلی کولی نه شم نو او تاسو اونلي کې دا کتی شئ هر قسم لینک تاسو ته راځي دې کې تاسو ډاونلوډ کولی شئ. بیا که تاسو په دویم نمبر باندې وګورئ دې کې هم دغه حساب دی. بیا که تاسو مکمل سپورټس ګورئ نو لایو ټي باندې به تاسو کلیک کړئ هغې کې تاسو د انډیا ګورئ دې کې به د انډیا کومې چینلې چې دي هغه به تاسو سره اوپن شي دا تاسو ته ښکاري. کوم ډرامې چینلې چې دي نیوز چینلې دي نو دې کې ډېرې زیاتې چینلې تاسو کتی شئ او که دې کې تاسو پاکستاني ګورئ نو پاکستاني تاسو هم دې کې کتی شئ. دا وګورئ آر وائی نیوز شه بول نیوز شه او GNN شه 92 آج نیوز پاکستان کمی چینل چې اردوان شه هغه تاسو ټولې په دې کې کتی شئ. که بیا تاسو مووي ګورئ یا سانګز ګورئ یا څه چې هم د انډونیشیا چینل پکې دي ایران دي پکې MBC چینل پکې هم دي کډز دي او الجزیره هر قسم چینل تاسو په دې کې کتی شئ. امید لرم چې دا ویډیو به تاسو خوښه شوي که چېرته دا ویډیو تاسو خوښه شوي نو دا خپلو ملګرو ضرور شیر کړئ او د نوي ویډیو لپاره موږ له راکړه اجازت تلوي الله په امان.